په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت د پخواني والي شهید محمد داود مزمل په نوم د کرکټ شلوریزه سیالۍ په لاره واچول شوې. مسؤلینو د نوموړي له نه ستړي کېدونکو خدمتونو ستاینه وکړه او ویل چې د دې سیالیو له ترسره کولو یې موخه د نوموړي والي د یاد ژوندي ساتل او د کرکټ په لوبه کې د غوره څیرو په ګوته کول دي. او د دې ټورنمنټ نوم سیده موږ د شهید محمد داود مزمل تقبل الله د هغه په نوم باندې نومول شوی د په دې چې هغه د موږ تاسې د افغانستان یوه ستره هستي وه چې متاسفانه تېر کال موږ تاسې له لاسه ورکړه. د هغه په نوم باندې دا ټورنمنټ موږ نوم د هغه نوم ورکړی و. ورته مهال یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له چارواکو څخه وغوښتل چې د دغه ډول سیالیو په ترسره کولو سره دې لا ډېرې هڅې وکړي تر څو لوبغاړي خپل استعدادونه نندارې ته وړاندې کړي. برگزاری همچون مسابقات تشویق است برای آن در کسایی که میخواین به کرکت یا به در عرصه ورزش روی بیارن. دیگه نمیخوادش یک تشویق است برای جوانا که بتونه که آینده ها در هر نوع ورزشی که بتونه که نام افغانستان روشن نگاه بکنه، خصوصا در عرصه کرکت. یعنی یک تشویق است برایشان. زمونږ هدف دا دی چې د کرکټران ټول ته مشغوله وساتو او د نورو تجارانو د ښار د نورو هغه خلکو سره چې د دوی لاسرسی کېږي دغسې ټورنمنټونه په لاره واچوي او دغسې هلکانو ته یو ټورنمنټ په لاره برابر کړي، دا ټول هلکان تشویق شي او د آینده لپاره دوی د افغانستان نه د ویاړ سبب وګرځېږي. برای سطح بالا رفتن کرکت ولایت بلخ، برای سطح بالا رفتن بازیکن‌ها بسیار خوب است و برای پیشرفت کرکت ولایت بلخ بسیار پیشرفت می‌کنه. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به 2 اونۍ دوام وکړي او 15 لوبډلې به د یو بل پر وړاندې سیالۍ ته ووځي.